بسم الله الرحمن الرحیم. د رزق د فراخی اذکار او اسباب. هغه اذکار او اسباب چې باغې سره الله سبحانه و تعالی د انسان رزق فراخی او د رزق د تنګۍ نه بچ کوي. هغه اته اسباب دي. اول سبب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات درود ویل دي. دا یو سبب دی د رزق د فراخینا. د درود شریف ډیر زیاتې فائدې دي، لیکن یو فائدې دا ده لکه حدیث د ابی ابن کعب رضی الله عنه کې راځي. هغه فرمایل اے د الله نبی زه خپل ټول ورته ستا درود ونه ګرځوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې الله سبحانه و تعالی بستا غم او پریشانی ختمه کړي. دویم سبب د رزق د فراخی هغه دا دعا ویل دي: اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. ترجمه ده: اے الله ما ته رزق فراخه کی په وخت د بوډاوالي زما کی او په وخت د ډیروالي د عمر زما کی. عائشه رضی الله عنها فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعا په عام اوقات کې ویلا. یعنی دې دعا لپاره څه خاص وخت نشته چې په هغه وخت کې ویل شي، یا سار یا ماښام، هر وخت انسان ویل شي. دریم سبب چې د رزق د فراخۍ لپاره هغه دعا کول دي الله سبحانه و تعالی ته په اخلاص او عاجزۍ او خشوع سره. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای زه تاسو ته داسې یو څیز نه ښیم چې په هغې سره تاسو د دشمن نه بچ شي. الله سبحانه و تعالی تاسو د دشمن نه بچ کی او رزق دل فراخه کی. او وی فرمایله هغه دعا ده په د الله نه غواړي په ورځ او شپه کې، او دعا چې ده د مؤمن وسله ده. څلورم سبب چې دی هغه سبحان الله وبحمده او لا اله الا الله د دې ذکر کول. حدیث کې راځي نوح علیه السلام خپل بچی ته وصیت کړو په دو خبرو باندې، او هغه وصیت داو لا اله الا الله وایا او سبحان الله وبحمده دا وایا، او ټول مخلوق ته الله سبحانه و تعالی رزق هم په دې باندې ورکوي. نو دا یو سبب دی د رزق د فراخۍ لپاره. پنځم سبب چې دی هغه صله رحمي، خپلولي پالل، د خپلوانو سره راشه درشه، د هغوی په غم ښادۍ کې شریکېدل، د هغوی سره کومک کول، مرسته کول، صله رحمي پالل، خپلولي پالل، دا یو سبب د رزق د فراخۍ دی. ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که غواړئ چې رزق دې پراخه شي او عمر کې ډیروالی راشي، عمر کې دې برکت راشي، رزق کې دې برکت راشي، نو خپلولي پاله. شپږم سبب د رزق د فراخۍ دپاره هغه مونځ دی. کله چې یو انسان مونځ نه کوي نو د هغې رزق تنګېږي، او کله چې یو انسان مونځګزاری 5 وخته مونځ کوي الله سبحانه و تعالی د هغه انسان رزق فراخۍ او هغې کې برکت راځي. وم سبب چې دی هغه تقوا ده. لکه قرآن کې راځي الله سبحانه و تعالی فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. یعنی څوک چې اریږي د الله سبحانه و تعالی نه هغه له به الله سبحانه و تعالی لاره د خلاصۍ پیدا کړي، او د هغه ځینه به ورته رزق ورکړي چې د به ګمان هم نه کېږي. نو دا هم سبب د رزق د فراخۍ دی. اتم سبب او اخرنی سبب چې دی هغه د آخرت فکر کول دي. په دې سره د انسان رزق فراخېږي. ځکه حدیث کې راځي چا چې ټول فکرونه په یو فکر بدل چې هغه فکر د آخرت دی، نو الله سبحانه و تعالی به غمونه او پریشانۍ ختمې کړي. که غواړئ مهمې اسلامي ویډیوګانې هر وخت ترلاسه کړئ په یوټیوب کې دا نوم ولیکئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. او که غواړئ چې تاسو هم د دین د خپرولو په ثواب کې شامل شئ د مهربانۍ له مخې دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام علیکم.